السلام علیکم قدرمن لیدونکو هیله ده چې ټول به روغ او جوړ د صحت په کلۍ کې وئ. لاره باندې تېرېدم دا څه کارونه مې وو. دلته دوه ماشومان ګورم سر په سر باندې کار کوي. د لارو جوړول واقعا ډېر غټ اجر او ثواب لري. یو څه نه کومک ورسره کوو، دوی سره یو څو خبرې کوم. تاسو یې موږ سره پاتې شئ تر څو د دوی ستونزې مشکلات واورو. السلام علیکم. ستړي مه شئ، ستړي مه شئ. اول دا ته چې دوړه څه ورونه یې کوم یو مشر دی کوم یو کشر دی؟ زه مشر یم، دا کشر دی. تو چې خو چاپړه کې ډېر سختې خروپې دي که نه؟ ته خو د چاپړه کې دا خو ګنډل شوي دي که نه؟ چاپړه کې نه چې وخواسته ځونده ای د روان ده که نه؟ ای ته خلک نوي نوي چاپړه کې کي ای تو ښه ای تو خو هم پرېږدي که نه؟ واه 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 تر که نه دا خو هم پرېږدي که نه؟ تو خو د خپه خوږ نه وي خوږ د خپه ته خوږېږي که نه دا خسې؟ واه 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 ای تو څه کلي هم جوړې دي که نه؟ ای ته مو کلي کړي دي؟ ویلې؟ هغه باندې دومره لکشنه وکړي چې کېر ته خالي په کېر کې وخوري نه ولاکه دومره روپۍ نه کړي نور روپۍ نشته رسه؟ نه. واه 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 ای ته مې چی چی کړي دي اوسه؟ یه شاید نه دي کړي، یه در روان دی مې هیڅ شی نه دي کړي. ولې؟ ولاکه یې نشته. پلور مې چېرته دی؟ زه پاکستان ته تللی چې ټکۍ ملا یې خوږېږي. چې ټکۍ مې لا خوږېږي؟ کور کې مشر څوک دی بل؟ مشر یې څوک نشته. دا یې مشر دی؟ څومره زر لوېږي د خپل دغه ته کور ته؟ کوم ډېر زر لوېږي کشر که مشر؟ نه زه زهرېږم. ته زر لوېږي؟ ویلې چې ته پوهېږي ډېر که نه؟ ښه خدای پاک به هر څه برابر کړي. خو تاسې ډېر بهترین کور کوئ، تاسې لار جوړوئ. دا لار نه ده، دا ډېر غټ ثواب لري، اجر لري. بیا هم ډېره مننه، الله دې اجر ډېر کړي. الله مو خوشحال لره. زړه کې مرمون چی دی؟ میگه چې دا روپۍ چې لږ کېر ته ایسي کېر کې سامان پوه کړي. څومره روپۍ چې کور ته ایسي؟ 50,000 دا کړي. 50,000 ایسي بس خوشحال وي یا چاته یې ورکوي 50,000؟ چې دا ایته ای ته سامان سامان پوه کړي. په وکړي ځون ته په چپړه کې په وکړي ته په چپړه کې پکې ځون ته ډېر ښه ډېر ښه. دا به انشاءالله زه ډېر کوم. خو دې ته مه خفه کېږه. نور مې چی نه دي کړي کور ته؟ ولاکه چې یم کړي مخکې تللی دی ایسې در روان دی دی پاکستان کې دی ټوټکۍ مې هغوی کوي علاج. خو ټوټکۍ علاج یې کړلو؟ ښه 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 دا کوم ځای دی؟ دا سټی سټی دی دغه؟ ښه 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 ماشاءالله ټول اوسې ډېر بهترین کور کوي. خو الله دې اجر ډېر کړي. واقعا تاسې نیک کور کوي. خو زه به کومک درسره وکړم. کور ته به چی چی په وخوړې بیا؟ هغه دې ته چپلاک نه ته چپلاک دی ته سامان کلچې سامان خالي کېر ته کلچې سامان کور ته په وخوړې؟ ښه ډېره ښه ده ډېره ښه ده. موږ سره یو څه کومک شوی دی په هایلینډ کې د غرغش ټولنې ځینې د موږ قدرمن ملګري دي چې کومک یې کړی. هغې نه زه 50,000 افغانۍ تو ته درکوم. دا وشمېره. زره 50,000 افغانۍ شوې؟ څومره خشول شوې؟ کومې ډېر خشول شو؟ ته که دا ای ته مې سامان په وخوړی صحیح شوله؟ صحیح ده؟ قدرمن لیدونکو بیا هم له تاسو نه مننه چې تل مو همکارۍ کړي دي. الله دې اجر درکړي. ستاسو امانت تر داسې مستحقو خلکو رسېږي چې اختر روان خو د دوی خپې پرې او چپلې پرې هېڅ کالي نه لري، هېڅ امادګي نه لري. خلک به ښایسته ښایسته شیان کوي اختر دپاره. خو زما دغه وروڼه دلته د سړک په سر باندې ناست دي، الله هیلي ته هېڅ نه لري. بس الله پاک تاسو اجر درکړي. الله دې نه قبوله منظوره کړي. دا خپرونه نور په همدا ځای پای ته رسوو. تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت. بای بای وکړه یو بای 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 بای. پکې خبر